दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद मा फी इल्मिका स्वलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमाम अल-मुत्तक़ीन रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिय्या अमीनन स्वादिक़न मुसद्दिक़न हाशिमिय्या मकीयन मदनियन कुरैशिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ हुआ है। स्वलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमाम अल-मुत्तक़ीन। ज़माद दीन इस्लाम इज़्ज़तमंदो मोमिनानो मुसलमानानो रुणो द अल्लाह जल्ल जलालुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु बंदगानो द नबी पाक साहिब लौलाक अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियानो आशिकानो पतंगानो गुलामानो
مولا کریم جل جلالہ مسر زما دوار جہانا خیستا کا سر زما مولا ٹول پریشانی پا خوشالو بدل کا تمام رنزوران علماء تندو کی چلا مطول صحت کاملہ جل راکی د جمعہ مبارک بزرگ و رزدہ تاسو ډیر په اخلاص راغلی یی ډیر په محبت راغلی یی الله دې ستاسو دی محبت تدرانو ګوري او دغه محبت په توفیل دی الله زموږ د دنیا او د آخرت ټول کشالي اواري کی دنیا په غم چې غمجن نشه د دنیا غم اس غم نه دی الله دې موږ او تاسو دا غلو یو ورځ د خفګان او د غم نه ساتي زموږ رب ډېر لوی دی ډېر د طاقتونو مالک دی ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حرف لا یزال فرمائی اسمک و اسمانونو پا دی کی چیز راستی کنا دا دی ساتل مستڑے کئی نا دا پا ما گران نی دی دا دی حفاظت رف فرمائی زر دیر لوی ما یو لوی ما یو پا لویو کی لوی ما عظیم لوی تا ویلی شی و علی دا طولنا لوی تا لوی ویلی شی دوار صفت ما سرشتا خو مو پی جنا ما ترانیز دیشا او زما پا محبت کے رنگ شا باقی دا دنیا دا پریشانی دی دا پا خپلو دوستانو راولم دا زما دا محبت یو انداز دے چیز انسان پریشان ساتم دکا چی دے لگ موڑشی دا پروگرام بیا خطاوی دے بیا پا گڑو وڑو سر کی گی دا سرواری کونین دربار رسالت تا یو سڑے آراغے او سرواری کونین تے عرضو کچی یا رسول اللہ سے دیر غریبی ما تا دعاو کشی اللہ ما مالدار کی او تو با ماو گوری چی دا ما سمرا محبت دا اللہ دا ذات سر استاد ذات سرا حضور مبارک و تو فرمائے چی بیا بدا سے نہیں اللہ جل جلالہ دی مالے و مقرہ کی تاجدار حرم و تدعاو کرنا عقائد و جہان و تو فرمائے چی خدای دی دل دیر شت در کی چی دا حضور پا دعا رنگ شی تاقب بیا دا سکمیتا سوائے کچھوں کہ اگر دنیا غختی وا دا اللہ و دا اللہ دا محبوب محبت خختی نو دا منگو ہوتا دی چی سمر پریشان نیو منگ پا دی خفا نیو چی منگ نموس پاتی شوے دی منگ پا دی خفا نیو چی منگ تحجد پاتی شوی دی منگو رے پا دی خفا نیو چی ہر کال خلق حج دیزیو زوال اللہ نرم نا دا خفگان نشتا دا تزا حقیقت ویم بس دا خفگان دی چی کور کی اڑ نشتا چی چینی نشتا لارے موٹر نشتا خوشحالی نشتا دا ما خو چی سمرا خیال نم دا خفگان دی دغه د دنیا غم دی او د دې تمام پریشانو حل کولو والا څوک دی آواز رانغې چې د چا رب لوی دی هغه یو ځل بیا ووایئ
داسې نه چې څومره تاسو ګڼ تعداد کې راغلی داسې په اخلاص او محبت سره ووایئ ماشاء الله ټولې مسلې هغه وارئ ټولې مسلې زما د یوې سجدې شاته پرتې دي خو که یو ځل رب ته په سجده پرېوتم ټولې مسلې یو سجده کې دي د دنیا ټولې خوشحالۍ دا د شپې په یو شوګیره کې دي او د دنیا ټول دولتونه د یار په کوڅه کې دي د سرور کونین په کوڅه کې دي هغه دور رایاد کوي د صحابو دور مونږ ته یادېږي د بشرانو دور مونږ ته یاد نه دی نه زما د نیکه ذکر شته دی په تفاسیرو کې او نه زما د غور نیکه ذکر شته او نه ستاسو د غور نیکه ذکر شته که ذکر دی نو د صحابو ذکر دی د هغوی ذکر دی ولې زما په پلار نیکه به لږې سختې تېرې شوي تاسو له خپل مشرانو لټوئ داسې تاریخ پسې شاته لاړ شئ بیزار به نو جامې به شلېدلې وي اکثر به نهر وده کېده تاریخ به غلی پاتې شوی دی واړه خلک دي بس راله خبره ختمه شوه د کومو خلکو لوږه یادېږي تاسو په دې پوهېږئ کوم چې د خدای دپاره اوږې اوږدې شوي دي د کومو خلکو تذکره کېږي څو چې د الله دپاره خپې خپې ګرځېدلي دي د کومو خلکو تذکرې کېږي چا چې د زنکدن تنده په خپله برداشت کړې ده او بل مسلمان له اوبه ورکړي دي نن رور د رور عزت ته غل دی خبرې به رښتیا کوو چې خفه پې نه شو رور د رور مال ته غل دی رور د رور حیا ته غل دی کلاشنکوف او تماچا خو د شپې ګرځي او ځان سره یې کېدي معامله د کور کې ده خو ما او تا پوهېږو نه صرف دومره دی چې خاموش دشمن دی دشمن دی خو خاموش دی کله چې د سره رور حساب کتاب شروع که دشمن به د نهیر شي او دا زه نه ویم تاسو د قرآن کریم ټکي نه دي لټولي تاسو د قرآن کریم پاڼې نه دي اړولي د قرآن کریم د ټکو نه او د حرفونو نه موږ تپوس نه دی کړی ما او تا هغه ځمکه نه ده لیدلې په کومه ځمکه چې حابیل سترګې ورغلې وي ورور ورله سر له کاڼې راواچو خپل ورور یې شهید کړه د ښځې دپاره تا د خپل کویو بس کلي خو هغه کویې دې نه دلې چې کوم کې یوسف علیه السلام شپې سبا کړې وي تا به څاروی خرڅ لیدلی خو ورور به دې خرڅ شوی نه لیدلی څوک چې په رور سودا کوي او کوشش یې دا وي چې دا رور ما ته کور کې ولې ناست دی او د سره زما پلار محبت ولې کوي په خبره خو به پوهېږئ دا معاشره و مغه رنګ کې رنګ ده دا یا ساتئ دا معاشره و مغه رنګ کې رنګ ده خو هغه خوږېږي چې څوک خوږ شوی دی کوم چې روغ دی هغه ته درد څه معلوم دی چا سره چې وروڼو لوبې کړي دا تپوس هغه یې نه وکړه چا سره چې وروڼو د روپۍ حساب کړی دا تپوس د هغې وروروالی نه وکړه خو په ډېرو تېر شوي دي په ډېرو به راشي لږ وخت به والي د دې مرحلې نه هر سړی تېرېږي زه یم زه په حضور مین یم
دا خو زما کمال نه دی، دا زما کمال دی چې زه په حضور مینم. نه، دا زما مجبوری ده. یار مخې ته ښایسته دی، سرور کونین ښایسته دی، د هغه حسن دا کمال لري چې زه یې مجبوره کړم چې زه په حضور مین شم. د عقاید و جهان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ الټوئ، ولټوئ، چرته به حضور مبارک دانی ویل چې یا الله مال د سرو زرو کور راکا، مال د سرو زرو چار دیواری راکا، زما اولاد خوشحاله ساته. ته خدا برداشت کولی شي او دا نشي برداشت کولی چې ستا بیبي دې یو شپه نهر وده شي، دا برداشت کولی شي؟ اول به دې دا بیبي جامې وباسي، جامې دا کومه چې ستا په نکاح کې ناسته ده، اول به دنه دا جامې غونډې کړي، جامې. یو زما ستا د محبوب شان دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر له د خپل رب نه ځان د پاره خیر نه دی غوښتی، د امت د پاره خیر غوښتی دی. د چا په دعا به چې زه بخلی کېږم، د چا په شفاعت به چې زه جنت ته ځم، د چا په واسطه باندې چې زما مقام او مرتبه بلنده ده، هغه ذات با برکات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. انسان چې حد درجه مالدار شي نو د خپل اصل ښکاره کوي، د چې په ذات سوي هغه هم ښکاره شي او چې په اصل سوي هغه هم ښکاره شي. او کله چې په انسان باندې انتهایی غم او پریشانی راشي نو دغه ټیم کې د ده نه رو ګودر خطا شي، داسې الفاظ او داسې کردار ادا کړي چې معاشره ورته حیرانه شي. هغه کم خلکو چې غرونه خوځېدل خو د هغې خلکو سوچ نه خوځېده. په غر چې زلزله راشي په غر خوځي که نه، خو د حضور مبارک صحابي چې دی د دنیا طوفانونه راغلي لکه د فولادو ورته ولاړو. په دغه خلکو چې د جنت زیري راتلل، دا خلکو نن مې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو تاریخ کتلی دی. په خدای یقین کوئ، په خدای چې سوچ ورته اخیستم چې یا الله دا الله څنګه خلکو چې څنګه د محبوب ښایسته پیدا کو نو داسې ماحول کې دې پیدا کو چې یارانو صحابه دې مله خطرانه ورکړي دي او یار په یارانو درون ښکاري. یار په یارانو خو زما داسې یار دی چې کائنات په ده باندې درون ښکاري، امت په ده باندې درون ښکاري. نو هغه صحابي عرض وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکړه چې الله ماله ډېر دولت راکړي. سرور کونین د مدینې منورې جانان ورته دعا وکړله، الله وله ډېر دولتونه ورکړلو، ګډې او بیزي وله الله ډېرې ورکړلې. څومره ګډې بیزي چې د دوی هر کال به لنګېدي، یو به پکې اوچه نه راتلله، 2 کالو کې چې لۍ دومره زیات شي شپن کې دا انسان د مدینې منورې د آبادۍ نه وتلو.
کله جمعات ته راځه او کله مه راځه ګډې ډېرې شوې چیلۍ ډېرې شوې مالداري ډېره شوه 2 کاله پس هغه څاروي دومره حد ته ورسېدل چې دی د مدینې منورې د نږدې آبادۍ نه دشت بیابان ته ووته بیا یو جمعه راځه او بله جمعه مه راځه الله به دې زار شم چې د خپله کار روزګار شم اول زیمه و را سره تاسو یئ زه به الله د حضور نه زارېږم چې کله په خېټه موړې ما الله به د حضور نه زارېږم چې کور کې خوشحالي وي که یو غم را باندې د کور راغې نه خدای پیژنم نه رسول پیژنم نه یار پیژنم نه مینه پیژنم بس یو نوم دی ما د مینې زده کړی دی چې زه په حضور مین ما ګنې د مینې خدا انداز دی چې یا چې کور ته ګورم کور رانیږي چې یار ته ګورم کور دې دړې وړې شینا که یارانه چا کړي وي بس دا 2 ټکي وله ډېر دي چې یار ته ګوري بیا کوروالی د کور خلکو سره ژوند نه کېږي که یار ته ګوري بیا رشته داري نه کېږي که یار ته ګوري بیا د دنیا غمونه نه کېږي خیر دی ګلونو موتاله پکار دی چې مونږ په دې زندګۍ کې په دې 40 غنټې زندګۍ کې یو غنټه د الله محبت لورکو یو غنټه د مدینې منورې د جانان محبت لورکو سړی مالدار شي جی اول د جمعې مونځ لاړه بیا ورپسې आवाज رانغی د جمعې مونځ لاړه مونږ بعضې ملګري یاره صاحب ټایم میلاو نشه یو ما سره ټایم ډېر دی زما دا قوم خو بختور دی بې پیسو ملا وله خدای ورکړی دی ما سره ټایم ډېر دی ما بېګا ټوله شپه والده بېکاله به م ټوله شپه وهم سبا له م ټوله شپه ده بل ورځ بیا ټوله ورځ ټوله شپه ده ما سره ټایم ډېر دی الحمدلله خدای دې نورم ډېر کړي ما ته دا خلک وایي مولانا صرف ستا په دې فیلډ کې او ستا په دې فن کې ستا ډېر ملګري مخې ته وړاندې وروستو شو چېرته لاړه مې دا تپوس ما نه مه کوو دا تپوس د عقاید جهان دربار کې کیدی شي دا تپوس هغه دی نه کېږي په دربار رسالت چې سرفراز شي څوک خواجه شي څوک داتا څوک قلندر دی رحمان بابا فرمایي همره نوم د عاشقۍ ورباندې مږده همره نوم د عاشقۍ ورباندې مږده چې د یار مینه کې نشي قلندر څوک چې د حضور په محبت کې قلندر شوی نه رحمان بابا وی ګوره نوم په ځان د عاشق بیا محبت په شرمې نه محبت په شرمې نه عقاید جهان خبر شو یو صحابي ته بچی لاړ شه دلته څو کاله وړاندې ما ته دلته سړی ناست هغې ما ته دعا وکړه چې ما خدای مالداره کړي هغه مالداره شوی ورته وایي چې عقاید جهان رالېږلی یم که دې مال کې دې څه زکات وي راوایسته وه دې مال کې څه زکات وي راوایسته وه هغه یو بزرګ و هغه نه به د دنیا خلک چاپېره د دنیا خلک بیت نه لاړو نو خپل مرشد سره یې سلو کړي مریدانو نه تنګ شوم چا نه تنګ شوم هغه دې زه ته 2 چله خیم وی چې څنګه وی چې کم مالدار دی د هغې نه 2 لکه روپۍ وغواړه او دا چې کم غریبانان دي دی له 2 زره ورکه و یو به م بیا په سترګو نه ویني زما په خبره بیا هم پوه نه شوی دا چې کم مالداره دي د دې نه 2 لکه وغواړه او چې دا کم غریبانان دي 2 زره ورکه یوازې به ناستې که تاسو کلي دي بیا ما پسې راشه په خبره خو لکه چې پوه نه شوی په خبره پوهېږئ ما ته بعد ملګري وایي مولوي صاحب څه خدمت میم نه مهرباني
مهرباني مهرباني نن دې ټلیفونونو کې خدمت مې دروازو کې دی چې زما دا نمبر د موبایل نه کټ کړي بس وشو چار دې ښه کور دی آباد خوشحاله او آباد اوسي شیخ بابا علیه رحمت کې چې کله فایر وشو پکې 10 کسان ولګېده نو ما غیر چاپېره په دې جومات کې وکتم ما پسې پیریان ولاړو که ما پسې انسانان ولاړو یو مې په سترګو ودرېدو که نه چې یو خو مې لیدلی وی چې لکه دا دماغه مقتدي دی هلته کې 10 کسانو جومات کې پراتو د وینو سیلاب سمو ما مولانا صاحب که شعر خو نن ګیرې هغه د خدای امداد شامل حالو او د شیخ بابا علیه رحمت هغه پهلواني ما کتلې ده ګینې یوازې ګیر کړی وم خو دومره جرأت چا کې نو چې ما ته لاس راچولې وې محبت دې ته نه وایي چې یا رسول الله ستانه لوګې شم او ستانه قربان شم خو که پټاخې ډز مې واورېد ګورې بیا پکې نه یم بیا دې دا محبت سنبال کا دا ځان سره کا هغه د 10 کسانو فیار په ما کړ شوی زه تاسو ته د رب او د رب د دوستۍ زور ښیم چې د 10 کسانو فیار په ما کړ شوی دی او تر نن تاریخ زما لاس ته چا اتکړۍ نه دي راچولي تر نن تاریخه ولې ایمان به لرې چې زه هم زما رب لوی دی او عمل کې یم چې یاره خراب نشم نو ما خدای نه دی منلی چې زه یم رب لوی دی نو زما به عقیده دا وي چې ما ساتلی شي عقیده مضبوطه ساتئ ایمان مضبوط لرئ انسان 100 پیری نه مري او ستاسو دا ارمان دی چې موږ د حضور په محبت قربان شوی اول لاسونه اوچت کړئ چې ما ته اندازه ولګي دا ستاسو ایمان دی دا ستاسو عقیده ده که د قربانۍ ټیم راغی تختو به نه ځان به قربانو تاجدار حرم سوال جواب ورولېږلو صحابي ورپسې لاړې هغې ملګري ته یې وي زه محمد رسول الله رالیږلی ما کپ دے مال کس زکات وی مال راواستو بیت المال تیرو لے گا چیزی پا غریبانانو تقسیم کم کلچ آغلا استاذ ورغ عامل ورغ زکات روڑن کے ورغ اگا سڑے و تصوی اچھے دے حضور خواہ کے بناستو وی والد اللہ نبی زما زکات کی ناستو دا بیت المال زما پا زکات باندی چلی یو سو خبر نورم کری دی خواغا مناسب نگرم صحابی محمد رسول اللہ لراغے آقای دو جہان تکی ناستلو یا رسول اللہ سڑی تشرو لے گلما سرور کونین دا حوصلی نلوگے شما خیر دے صحابی مخفقی گا ورز دولا مینز کی دینو سڑے پخپلو خبر استو معنو مالو دولتی دا مدینی منوری دا جانان در بار تر اوڑلو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مال او دولت ما روڑلے دے زمان کمزوری شوی د زما فی غوارما تاجدار حرم فرمائل ضرب لازال من کڑم چی ددن بس ناخلی اللہ اکبر
کم ټیم چې ما غوښتل نو اصل کې ما ته د رب العزال امر شوی چې ورویلیږه اصل کې دا ما نو درلېږلی دا د الله په حکم درغلیو تا زما عامل تشرو لیږلو محمد رسول الله تینا مخ مبارک واړولو سړی پریشان شي وجړېد حضور فرمیل نا واپس وړه مال وړه واپس وړه د مدینې منورې جانان دنیا نه پرده وکړله سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور راغے اگا سڑے سوچ کئی مالدار سڑے سوچ کئی بست حضور دنیا نہ پردو کړلا اگا خزن معاف کول ماز بلار شم دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دربار کے بحاضر شم بشدران مال واغستو معلوم دا شو چی زمان با اللہ رضا شی بیا مال واغست راغ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو کتنو مخیتی واڑو ویمل مخفن شی کم سیس چی اللہ و دا اللہ محبوب ندے قبول کڑے زی سنگ قبول کم نشم آخستے دیر منتو نوزارے و توکے ہوائے نغستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نا پردہ اکڑلا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور آگے دا سڑے راگے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کے ناستلو عمر فاروق تو فرمائل دی دربار کی تدا اللہ نبی قبول کرے نہیں صدیق اکبر قبول کرے نہیں زسو کی ماں زمالو دولت والا پخپل لا رضا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کم دا سے بغیر ایمان دا دنیا نہ لارم دنیا دا یار دا سرزار کا دنیا ہمیشوی یاران کلا کلوینا دنیا دا یار دا سرزار کا دا مدینی منوری جناب محمد رسول اللہ تولو صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک خود دی خبر اگینو محتاجنو اغلق مولا کریم تمرلو اختیار ورکڑے دے دا دنیا خبر پریدا دا مدینی منوری دا جانان دربار لگی دلے دے جبریل علیہ السلام راگے جبریل علیہ السلام راگے مشکا شریف حدیث مبارک دے محبوبہ مولا کریم تدرخواست کا سرور کونین دا مدینی منوری جانان دعا گواری یا اللہ زما امت بخا یا اللہ زما امت بخا یو دم جبریل علیہ السلام راگے محبوبہ مولا کریم فرمائشتا دا امت افیازر مسلمانان بغیر حساب کتاب جنت تلے گما افیازر امتیان میں دلو بخل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی منوری دا جانان پا دربار کی تشریف فرما دے یا رسول اللہ لیکن اخلاص سر سبحان اللہ ہے یا رسول اللہ
ए दा अल्लाह महबूब पदी की इजाफो कई खबर पोने शो मासोवेल इलाहुल आलमीन खो अबिया जरा कसान बगैर हिसाब किताब जन्नत दलीगी बखीबे हुजूर मुबारक ते दरखास्त के दा अल्लाह महबूब तासु पकी इजाफो कई तासु पकी इजाफो कई द सहाबो दी अकीदी तो गोरा सरवर कौने द मदीनी मुनव्वरी जानान फरमाल छि मौला करीम जल्ल जलालुहु दा व्याउजर कसान वादो करला सिद्दीक अकबर मातवई पदी की इजाफो का लिहाजा म्याज रमजान दा मौला करीम बप हर माखाम जमा अव्याजर उम्मतियान बखी हाय हाय हुजूर मुबारक ते जिब्रील सलाम दव्यो जरूर जीरे रोड़ो ताजदार हरम तो सिद्दीक अकबर फरमाइल द मिशका शरीफ हदीस मुबारक दे ए दा अल्लाह महबूबा पदी के इजाफा खा और अब्ला तालु फरमाइल महबूबा चिस्ता जात रोड़ान दिखाओ और था तो वही तप के इजाफा खा नुस्ताद खातिर बजप हर माखम अव्या जरा कसान बखम सुमरा रमजान तिरशुल सुमरा रा रवान दी सुमरा रमजान तिरशुल बच्ची पदे की दिम नंबर नाराजी नो पदे की दिम नंबर नाराजी नो हाय हाय जमात महबूब नुम देखा से इसका लदिम कार न खराबेगी इंशाल्लाह नमरो पहलवान पैगंबर दे असल की खलक बहुजूर जकम यनु अबू जहल ने दे अबू जहल पेजने कने पेजने कम देओ आओ कना भर में देखे तबूत भी दादा रिचन हो गई ताजे सादगान में दी मकी मुअज्जम है अबू जहल शाम तलाड़ो चलते जी द शाम यो ईसाई बादशाह रे हबीब या जमीना मवकुलनो अगल वरगे च मासर तैयार शाम पमका मुअज्जम की यो नौजवान पैदा शेरे जमुंग द बुतानु बदिर दी वही दद्रिव सऊश पे तो खुदायानु बदिर दी वही टोल दुनिया पलड़ जान करे दाम ते ईसा इज्जत ताला रागले मासर इमदाद का द इंसान द खत्मे दो प्रोग्राम जोड़ो लवाड़ी हबीब या जमीवा तो फरमाइल द शाम बाशारे सब मन सब द बाशाई नास्ति मुकम्मल नहीं मा सा खबर में वो रे दे जबदर्शम द दग स्वाइब सरब मिलो शमा कस्ता खबरों की सदाकत उजदी मल गरे मा और कदाग पखबुर की सदाकत गोरे पाम का वजीर मरस्तन कुमा अबू जहल होती दाकार बन के बजरा गलम जमात मिल मस्तूब खातिरों का अगवे ना तो जमा मिल मशेवे तीर पारे मिल मशेवे चला के पसर सौदा के ला मिल मस्तिया दिजान सर के द के चरगान हुए का गवा हुए कदाल हो पेतियो साखरे वालो छा बच्ची शातो न गोड़ी जो दर्दम मकी मौजम ये दर्दम न देव तसरी हबीब ये जमी से बस माखबल खबर वापस वागस्ता बस तासो रात लो तो जरूरत निश्ता दे अवती वाली कोई तासो तकलीफ मका वही अवे खैर तकलीफ वजे वजल कोमा यवाजिस्तान ना मादड़ी रुखल कुनत दग इंसान तस्किरा रे दलेला जबद सर मिलावी गमा
ډېره ښه ده چې راځې که څه سوال جواب یې زه به یو څه وینم بس ته تکلیف مه کوه زه درځم دی ورته یې بادشاه سلامته بس چې سستا مطالبات دي سستا مسلې دي دا به در سره ټولې زه منم خو د هغه سره مه ملاوېږه هغه ورته مقصد دې څه دی چې ما ته بار بار وایي چې مه ملاوېږه ابوجهل ورته ووایي رښتیا درته ووایم اواز رانغې سبحان الله اخره کې داسې وخت لا راغم چې سبحان الله مو ما ته پرېښودو وی رښتیا درته ویم چې ولې مه ملاوېږه وایي چې ما ته ووایي رښتیا ووایه وایي دومره ښایسته دی که دې ولیدې پې باندې به مین شي دومره ښایسته دی که دې ولیده په باندې به مین شي دا څه وی وی بیا خو دا ګل ګورم یاره مکی معظمې ته را روان شلو د مدینې منورې جانان د لوی شان او د لوی عزت خاوند دی حبیب اجمی د شام نه بادشاه را روان دی د مدینې منورې جانان د ملنګۍ دربار سجو کړلو دغه دی مېلمه راغی چې حضور مبارک ته را مخامخ شو واه 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 څومره ښایسته یې چې زما یو دو شرط دي یو ښکاره دی او بل پټ دی بس دا دواړه راته وایي زه ایمان راوړم حضور مبارک ورته وفرمیل هغه ښکاره ته ووایه او پټ به درته زه ووایم ښکاره ته ووایه چې کوم ښکاره دی هغه ته ووایه وایي ښه زه دا غواړم چې دا بره سپوږمۍ چې دا پړه کېږي دې ته ووایه چې ستا غېږ له راشي دې ته ووایه چې د ځمکې سلامۍ له راشي او زه یم ځمکه نه عرش له پکار دي چې د مدینې سلامۍ له راشي علامه اقبال صاحب فرمایي چې زه کله مړ شم او ما خلک د مدینې په یو کوڅه کې ښخ کړي نو زه به عرش ته آواز کوم چې عرشه ای نور سپوږمۍ نن زما د قبر سلامۍ له راشئ زه د یار په کلي کې دفن شوی یم زه د محمد رسول الله په کلي کې خاورو کې پروت یم حبیب اجمی راغی د مدینې منورې جانان تاجدار حرم ورته فرمایل وی حبیب اجمی صرف ستا د ارمان دی سرور کونین د مدینې منورې جانان سپوږمۍ ته اشاره وکړله د مدینې منورې د جانان په یو ګوته مبارکه کې په یو اشاره کې څومره کمال دی سرور کونین چې اشاره وکړله سپوږمۍ دوه ځایه شوله دواړه د کړي د جبل بقبیس نه ګیر چاپېره تو شولي د اسمان په طرف لاړلې ابو جهل ورته وایي ای حبیب اجمي او دې کتل څومره لوی جادوګر دی العیاذ بالله حبیب اجمی سره جادوګران راغلي دي هغه د الله محبوب ته مخامخ شول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله حبیب اجمی چې کله دا منظر د جادوګران ورته وایي د جادو اثر په ځمکه وي دنیا خدا جادوګرانو نه ډکه ده
وای د دوی نه وړاندې دا سپوږمۍ د چا په اشارو ځمکې له راغلې ده دا جادو نه دی دا جادو دا حقیقت دی دا حقیقت دی حبیب اجمی ته حضور مبارک کې سترګې راواړولې وی چې حبیب اجمی ستاړه کې چې کم ارزو کم خواهش دی هغه راته ووایم چې اواز د محبت راشي بیا زه ویم ستاړه کې چې دننه څه دي هغه راته ووایم او یا رسول الله د مدینې منورې جانان ورته فرمایل حبیب اجمی ستا یوه لور ده ډېره خراب مرض باندې پرته ده د دنیا ډاکټرانو حکیمان دې پې باندې ستړي کړو د هغې په مرض نه پوهېږي ستا د ارمان چې زما دغه بچی جوړه شي او د الله رسول هم دا مې ارمان دی خو دا راز خو ما په کور کې م چاته نو ویلې دا خو په لاره ما چاته ویلې نو دا خبره خو دې زما د زړه د تل نه راپورته کا د مدینې منورې جانان ورته فرمایل حبیب اجمی چې ته کله کور ته لاړ شې ستا بچی په ټوله زندګۍ کې کټ نه راپاڅېدلې نه ده اوس چې کور ته لاړ شي د لارې دروازه به د تا غکلاف وي ساجي به لوی شان والا نبی دی لوی شان والا نبی دی لوی ڈاکٹر امریکہ لندن کے انگلینڈ کی جاپان کے پاکستان کے لوی ڈاکٹر تجیزان کے اب بتاتی ٹیسٹو نہ روڑا لیبارٹری روڑا ایکسرا روڑا سی جی روڑا ٹی ٹی روڑا سٹی سکین روڑا ایم آر آئی روڑا ایکسرا روڑا خبر پرونش پہ بلڈ گروپ روڑا اگین رستو بزستا پا بیماری ریسرچ کو قربان د سرور کونین نشم ناس پا مکہ معظم کی دے اور د مریض علاج پا شام کی گی د مریض علاج پا شام کی گی سڑے مردہ پا قبر کی دے تاجدار حرم دی دے نا دا پروگرام جوڑائی ابی داؤد شریف حدیث مبارک دے پا دو قبرونو بانے عذابو تاجدار حرم تشریف یوڑو تاجدار حرم دا اونی و سانگر آمات تک پا قبرونو کی خدا وے فرمیل پا دے دو قبرونو کی عذاب دے دسیشی پا سبب دے عذاب دے پا سیشی دے حضور فرمائل عذاب امراتا پتشتا چی پا کم سبب دے آگا پتا امراتشتا دے پا دے یو زکا عذاب دے چی دب چغلی کولا او پا دے بل زکا عذاب دے چی دب دوڑو بولو دا ساس کو نزان نساتلو دغه گناو دا سزا دا چنن و تمیلاوی گی او بیا قربان دا سرور کونین نشم بیا پا دیم پوئی گی چی دا عذاب کمی گی پس باندے عقید و جہان پہ باندے سانگا مبارک راماتا کا اشنا سانگا آگئے پہ باندے آگا سانگے پا میز نیمہ کا نیمہ پا یو قبر کی خودا آواز رانا گئے آئے ہائے دے دے کسی اٹھے گئے کم چی ما پا زندگی کی دا مولانا ندے اور دلے پا ذات خود قسم خورم نمی شانا اور دلے دی نبا مد شانا اور دلے زیرتنن کوم سبحان اللہ وائے زیدتنن کوم زو چی پدا ٹھول جن کی با مشاننی اور دلے زیدتنن کوم نمدینی منوری جانا چی پیسانگی کی خود لی وے فرمال ترسو پور چی دا سانگی شنیوی بدی قبر خواندان و بازا آبنوی اخو موری دلی کنی مدوری دلی آواز رانا گئے
چې کوم ټکی راته زه اوس کوم چې تاسو نه دي اورېدلی هغه کوم دی هغه راته زه کوم محبوبه څانګه ورته بانه جوړه شوې ده ستا لاس مبارک چې په کوم قبر لګېدلی په هغې کې به عذاب نه وي هغه زما یو شعر دی نن مې ناڅاپه په مخه دلدار راغی په هجران ځپلي زړه مې بهار راغی یو برېښنا وه چې مې تېره تر نظر شوه بیا مشکل دی که مې دغه قرار راغی زه به خاورې چې د شاه محبوب دغه سبحان الله وایي نور تماشې ته کښېنئ زه به خاورې د لحد ځان نه ګزار کم که مې ناڅاپه اشنا په مزار راغی د زړه غوښې مېلمستیا به ورله ورکمه که د یار د لورې کله ریبار راغی ټول ژوندونه مې صدقه د هغې چا شه که چا زیری راله راکړه چې یار راغی زه حسین په سر و مال نه حصارېږمه که مې مخې له د مینې بازار راغی حبیب یا جمی د مدینی منورې د جانان په دربار رسالت کی چغه کې ایمان راوړلو قربان د یار د زلفو نشم قربان د یار د کمال نشم په رب لا یزالو کې چا سره چې کمال وي ته د هغه نخرې وګوره چا سره چې هنر وي ته د هغه نخرې وګوره سو د یو جیرو مالک وي ته د هغه نخرې وګوره له چا سره دوه نوکران وي ته د هغه نخرې وګوره چا سره دوه ټوپکزن وي ته د هغه نخرې وګوره د کم بادشاه سره چې دوه وزیران وي ته د هغه نخرې وګوره حضور فرمایي وایي زه په دنیا کې داسې بادشاه یم چې داسې بادشاه الله بل نه دی پیدا کړی ولې حضور فرمایي زما دوه وزیران په ځمکه دي او دوه په اسمان کې دي اوس مې په دې پوه کې چې د کم ملک وزیر په کم ملک وي دا د دې بادشاه انډر وي که نه وي اواز رانغی دا د ملک د بادشاه انډر وي که نه نو وزیران خو په اسمان کې دي او د سرور کونین په انډر کې دي بس مکه چې کم وزیران دي هغه عقاید جان فرمایي یو صدیق اکبر دی او بل عمر دی او چې کم په اسمان دی یو جبرائیل دی او بل میکائیل دی او بیا هم د حضور د سادګۍ ته وګوره د عقاید جهان د محبت ته سړی حیران شي د خدای شان ته به حیران شي کم سړی چې د ملک د باچا سره په ټلیفون رابطه کې وي هغه تا سره ملاویږي اواز رانغی تا سره خبرې اترې کوي هغه ستا کلي نه کډه اخلي ځي په آباد کې ډېره کېږي اسلام آباد کې ډېره کېږي هغه تا سره مړی ژوندی ختموي وایي مړی سنبالوه مړی به سنبالوم بس زه په دې جونګړو کې وخت نه تېروم زما د ملک د بادشاه سره رابطه ده قربان مې د خپل محبوب نه کې څومره رابطه یې وه تاریخ مې کته چې 4,000 کرته جبریل علیه السلام د حضور دربار ته راغلی دی
24,000 مرتبہ دا قرآن کریم آیاتونه 6,600 دي. سورة انعام ټول یو ځای نازل شوی دی. 7 آیته 10 آیته 20 آیته به نازلېدل. نو چې ټول حسابو کې د قرآن نزول را جمع کړې 2000 کرته جوړ کا. چې 2000 کرته قرآن راوړو دا 2000 کرته څنګه راغلی دی؟ دا غیر مختصر ترجمه دا چې دا د حضور دیدن له راغلی دی. او کله کله یوازې دیدن له نه، که ابو جهل د حضور د خوا نه وتښتېده، ابي لهب د حضور د خوا نه وتښتېده، او کله سرور کونین د بدر میدان ته راووته نو د مکې معظمې کفار د مکې نه راله. رب العالمین فرمایل محبوبه 314 ستا د مدینې نه رالیږلي دي او 3000 به زه د اسمان نه درولېږم. اوس به پته په میدان لګي د مکې ټول کفار دي زما د یو جبریل مقابله وکړي، زما د یو جبریل مقابله دي وکړي. دی زما د محبوب له څنګه چاپېره شوي دي. راغی او جبریل علیه السلام ورته د بدر په میدان کې ودرو او صحابه کرام فرمایي چې عجیبه منظر و. موږ 314 کسانو مقابل کې 1000 کافرانو، هغه مخکې و موږ ورپسې سبحان الله وایي، خو چې موږ به کته د کافر نه به سر وهلی شو او میدان کې به یو اواز راتله هیزوم هیزوم. عقاید و جهان نه تپوس شي چې محبوب آواز راځي او سړی په نظر نه راځي. حضور فرمایل دا جبریل میدان ته راوتی دی. دا جبریل علیه السلام د اس آواز دی، دا د هغه د اس نامه د هغه اس ته وایي وړاندې شه، نن زما یار میدان کې ولاړ دی. د فتح مکې په ورځ باندې طبقات کې ابن سعد رحمت الله علیه لیکي د فتح مکې په ورځ کله چې د مدینې منورې جانان مکې معظمې ته داخلېږي او مکه معظمه فتح شوه، کفارو شکست خوړلو بغیر جنګ حضور مبارک مکه معظمه ونیوله. سرور کونین د مدینې منورې جانان په فاتحانه انداز باندې داخلېږي. کفار ګیر چاپېره کورونو باندې په خپلو بنګلو ولاړ دي. د اذان ټیم راغی، تاجدار حرم فرمایل بلال چرته دی؟ بلال چرته دی؟ یو صحابی راغی حضور مبارک ته غوږ کې عرض وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر دی، بیا به وکړي، بیا به اذان وکړي، بیا به اذان وکړي، مخکې هم کړي دي، خو نن بلال له مقام ورکړو د مکې کفار به برداشت نه کړي. حضور فرمیل ښه چې په سرو شګو لغړېده نو بلالو چې د بدر میدان کې و بلالو، چې د احد په میدان کې و بلالو، د مدینې منورې په فضا کې د غرونو په منځ کې به د بلال د اذان انګازې غږېدې. هغه ټایم کې بلالو او نن ماته چې بلال به نه وي صحابي، زه دنیا ته وفا ښیم چې زه هغه پیغمبر یم، زه هغه امام نه یم چې هغه چاته ښه ورغاړي وزم چې څوک 1,000 روپۍ راکوي. هغه چاته ښه ورغاړي وزما اواز رانغی، هغه څوک ځان سره نږدې کېنوم چې څوک 2,000 روپۍ راکوي، هغه چا سره لاس میلاوم چې څوک پکې غریب دی او ناداره دی او څه وس ورسره نه رسي.
خو الحمدلله زه په فخر سره ویم چې محبوب ستا دا یو رنګ را باندې لګېدلی دی چې ما په ټوله زندګۍ کې د خان او د غریب فرق نه دی کړی ما د خان او د غریب فرق نه دی کړی ما په ړومبي سب کې خانان نه دي کینولي ما په ړومبي سب کې د کلي خلک نه دی کینولی ما هر چا له عزت ورکړی دی زما دا ایمان دی چې په سب کې اخرنی سړی هم په حضور مین دی اولنی هم په حضور مین دی زما طبیعت په ځان مه بوج کوئ زما مزاج د لیونو دی حقیقت ته دا ویم زړه کې مې محبت ډېر دی غرور تکبر فخر لوی دا زما خټه کې نشته خو لیونتوب ضرور دی مجذوبیت ضرور دی د خان پروا مې نه ده ساتلې او د غریب مې نه ده ساتلې هغه مې د سر ګل دی چې په حضور قربان دی په شلېدلو جامو کې دی راځي خو زړه کې دی د حضور محبت راوړي کله چې په بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ ته د مدینې منورې جانا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل صدیقہ ورشمال بلال راولا بلال حبشی پسرو شگو بانی لغڑی کی مال بلال راولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل محبوبہ چی دنیا میں پلٹ کی گی نن بید بلال حبشی پر سر دو کما مالک دې ابی بن خلف ته دې لاس نیولې ده په دې شا باندې سرې سرې وینې را روانې په دې پټو الله اکبر په دغه ټیم د شګو نه را پاڅولی و صدیق اکبر فرمایل ابی د ده څه قیمت دی پیدا مصر چی دے ویاوی پتہ سکے تک تو بے تعلیم جٹ بے علم تعلیمی نشتا تک تو کام قبیلے میں نہ معلومہ پتہ سکے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تو فرمائل بیتا تپوس مکوا چی پتہ سکے قیمت وایا پاتې شوه د تور او د سپین خبره ما سره یو غلام دی ښه تعلیم یافته دی ایجوکیټډ دی رنګ یې لکه د سپوږمۍ په شان ښایسته دی او د دې مکې معظمې دی قام یې معلوم دی قبیله یې معلومه ده راځه زه تعلیم یافته درکړم ماله دا بې تعلیمه راکړه زه تعلیم یافته درکړم ماله بې تعلیمه راکړه ابی بن خلف ته څه وایي وی که درته چې یو غلام راکړه او 10,000 دیناره راکړه دینار څو کې دی 360 اوس ولا په 10,000 کې ضرب ورکړئ 400 له په 10,000 کې ضرب ورکړه څو تی جوړېږي اورګه چې اندازه والو خیر دی 400 له په 10,000 کې ضرب ورکړه د دې غرب کاروالو د نن نسوار له 100 کال وړاندې 100 پیسې وې دا نن پاکستانی روپۍ چې حساب ته وکړي 4 کروڑ به جوړېږي 4 کروڑ به جوړېږي زما د اندازې 40 लाख یادې کړه 40 लाख کا زما په خبره پوهېږې د نن 100 کال وړاندې اواز رانغی په 100 کال وړاندې په 40 लाख دا ټول عمر کېده کې نه کېده دا ټول عمر اوس مکه
د نن نه 1400 کاله وړاندې دا ټول پېښور په 40 لکه کېده که نه کېده په ایمان یې وایې د پېښور دا ښار 1400 کاله وړاندې دا د بلال خبشي د سر قیمت لګېدلی دی بلال خبشي یو دم صدیق اکبر د لاسه ونیوه نو کافر ورته څه وایي وی خلق سودا وکړي چې 10 پرېږده او 15 پرېږده او 20 پرېږده هغه ورته هر څه واله خو بلال را پرېږده هر څه واله بلال را پرېږده زما یار په انتظار دی هغه چې کومه وفا ده بلال د چا ځای دی څوک دی کوم ځای نه راغلی دی او چا سره دی او څوک پې باندې ننګ او غیرت کوي څوک پې باندې ودرېږي زه چې ته په داسې انسان نه مینېږي ته د سره انسان نه ځکه چې ځناور زما په حضور مین شوي دي ملائک زما په حضور مین شوي دي بوټي زما په حضور مین شوي دي کاڼي زما په حضور مین شوي دي نور د حضور سلامۍ له راغلی دی سپوږمۍ د حضور سلامۍ له راغلی ده د اسمان د جنتونو نه براق د حضور سلامۍ له راغلی دی د فرشتو سردار د حضور سلامۍ له راغلی دی او پرېږده کائنات پرېږده د کائناتو بادشاه پې پخپله مین دی او ته بیا هم د هغه سره محبت نه لرې نو خدای دې تعالی واله کا خدای دې تعالی واله کا چې په داسې یار هم نه مینېږي او زما په دغه یار کې چې دا شته او دا نشته او دا شته او دا نشته او دا شته او دا نشته بیا هم تا زما د حضور سره نالګېده خدای دې سره د اولاده تباه کا دته به د هدایت دعا نه کې کافر ته به کې خو دته به نه کې دا مرتد شوی دی چې د چا پر زړه کې عشق مصطفی نه وي چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو داسې انسان خو وي کافر سو مسلمان نه وي او چې شیدا په دلبر نه وي محمد آمینا داسې نا اهله د ژوندې په دا جهان نه وي تاجدار حرم فرمیل صحابه طلحه به خپل ځای ولاړي عبدالرحمن ابن عوف به په خپل ځای ولاړي صدیق اکبر به هم نه ځان نه کوي عمر فاروق به مزان نه کوي عثمان غني به مزان نه کوي علي المرتضی به مزان نه کوي چې د مدینې منورې په هغه کچه آبادۍ باندې بلال نارې وهلې دي نن به بلال مسجد بیت الله شریف ته اوچتېږي نن به بلال خبشي اذان کوي دا زما ستا د محبوب وفا ده دا زما ستا د محبوب هغه شان دی چې وفا پکې څومره ده سادگی پکې څومره ده ننګ او خیرات پکې څومره دی کمالات پکې څومره دي او سره د دومره کمالاتو د حضور عجزۍ ته وګوره صدیق اکبر کله چې عقاید جهان دنیا نه پردو کړ نو عمر فاروق جړل صدیق اکبر ته ولې جاړي وایي د عقاید جهان هغه عاجزي مې را یاد شي چې حضور مبارک روټۍ پسې خپلې ګوتې مبارکې سټلې حضور مبارک خپلې ګوتې سټلې د حضور هغه عاجزي مې را یاد شي راغی یار زمان لا جدا نه دی څنګه چې بوټې په آب و هوا تازه وي داسې ما او تا د سرور کونین په محبت تازه کیږو الله مو ښاد او آباد لره هر یو قدم مو خدای په تله د لیکۍ کې واچوه ستړی یم درویشه ډېر ستړی یم ټایم هم ناوخته دی او د ما د مقتدیان بوجي دا ستا څنګه ژبه ده مونځ په کم 2 بجې یاد کې بیا 2 بجو ته ورسې خیر خفه کېږئ ما کوشش دا وي چې زه 1:30 بجه بس کم خو ما ته پته نه لګي چې کومه جمعه خیرنۍ ده د ژوند او د مرګ څه پته نه لګي الله دې موږ او تاسو نیکان کړي زه یو 2 کړي نا شریف وایم ستا د خاورې باګډنو باندې ورنکما ستا د خاورې باګډنو ستا زنګل لا باغلو باندې ورنکما
د ستا ځنګلونه په باغونو باندې ورنکما ستا د خپو ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې نه قربان ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې نه قربان ستا د مکې دا به په ځمکو اسمانونو باندې ورنکما ستا د خپو ستا ځنګلونه په باغونو باندې ورنکما ستا د خپو د مدینې منورې یو مبارکه کوڅه د مدینې منورې یو مبارکه کوڅه د مدینې منورې یو مبارکه کوڅه دا به د ټول جهان ښارونو باندې ورنکما ستا د خپو ستا ځنګلونه په باغونو باندې ورنکما ستا د خپو تفاعهد مینا کوي احد پتا مینا کړي تفاعهد مینا کوي دا احد کاڼي په لالونو باندې ورنکما ستا د ستا ځنګلونه په باغونو باندې ورنکما ستا د رسے پغانا خوخیمان محبوبہ ستا د غلام رسے پغانا دائے بدس روز روحارنو باندے ورنکما ستا د خبو الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأولاده وخلفائه وأصحابه أجمعين چې د چا د ایمان چې ورکوونکی ډېر لوی د لاسونو چت کړي یا الله د خپل در نه مو خیر نصیب کا خوشحالی مو نصیب کا د دواړو جهانو دولت مو نصیب کا د حضور محبت مو نصیب کا خپل رضا مو نصیب کا یا الله بندي بیړۍ روانې کا قرضونه د غیب و خزانو نه خلاص کا خپل رحم و کرم زمونږ ملګری کا تمام بیماران له شفای کامله عاجله ورکا
الہ العالمین جل جلالو تمام بیماران لشفاء کاملہ عاجل ورکا ما ته ګیر چاپېره نه ټلیفونونه کېږي یو زینا بل زینا یو زینا بل زینا صرف د دعا دپاره چې موږ په دعا کې یاساتئ یا الله څومره خلکو چې د دعاګانو دپاره درخواست رالیږلی خدای د ټول مشکلات آسان کا طارق انور صاحب زموږ دا خدمت کې خدای دین او دنیا یې ښایسته کا بچو په خوشحالیو یې مالامال کا حسین الله بچی د دې فیسبوک په لیکه باندې ډېر دوستان دا محفل ګوري دوی ته دعا وکړي چې خدای دین او دنیا ښایسته کړي الہ العالمین دې ستاسو باندې بیړۍ روانې کړي زړه کې مو چې کوم ارمانونه دي هغه الله ټول ترسره کړه ما ته هم دعا وکړي چې الله زما ارمانونه هم ترسره کړي الہ العالمین زموږ دوست ریاض الله صادق صاحب الہ العالمین دې شفای کامله عاجله ورکړي په دې پندو کې زموږ یو دوست ایاز صاحب دا غنیا محترم وفات شوی دا دعا وته وکړي چې الہ العالمین تور سره دی که چا شهید او که مامید او کنیا ده الہ العالمین دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کی مونږ دې الله وبخي څومره مېلمانه چې راغلي یې د خدای کور دی او د خدای مېلمانه یې به خدای جل جلاله مو دواړه جهانه ښایسته کا وصلی الله تعالی علی خیر خلق